دا په زابل مرکز کلات کې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د امن سپین سهار تر نامه لاندې جوړه شوې ولسي مشاعره ده چې د دې ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ له ګاونډیو ولایتونو هم د هیواد پیژندل شوي شاعرانو ګډون کړی. جوړه شوې مشاعره له پخوانۍ مشاعرو سره له توپیر ډکه او جالبه ده. شعرونه او ترانې تر ډیره بریده حماسي انتخاب شوی، د شاعرانو ورغښتلو او د شعر ویلو پر مهال چکچکي کول نسته او پر ځای د تخنیکي ټیم لخوا له جوشه ډکې ترانې نشریږي. علم به د ملک په هره خوا کې خورو، زو پر مخ به ځو. راغلو شاعرانو د خپلو انتخابي شعرونو پر مهال د تیر شل کلن اشغال ترخې خاطرې بیان کړې او د طالبانو د 12 لسیزو د قربانیو قدرداني یې وکړه. قربان طالبا ارزښتونو ته به پام کوې، د شهیدانو ارمانونو ته به پام کوې. شبو سره د وینو ستا شمال وطن ته راغی، جانان ته خبر یې استقلال وطن ته راغی. تاکي مزه تاکي ښکلا زندگی، زموږ د هیلو تمنا زندگی، دا ستا لپاره مو سرونه ورکړل، تا نه قربان شم د بریا زندگی. له حماسي شعرو او ترانو ورهاخوا بیا ځینو په خپلو شعرونو کې خوښي او مینه هم ښکاره کړه. وایي په لمدو سترګو به در وګورم جانان به دې کړم او تا ته به دومره مینه درکړم چې حیران به دې کړم. زه یو عادت د پسرلي په شان ته هم لرم، خزان وهل یې که زه درشم ګلستان به دې کړم. چیرته به واوړې د سترګک په کمین د سپینو زړونو قاچاقبره واوره، څوک بې ګناه چیرته په نښه نه کړې. د راغلو میلمنو له جملې څخه یو هم د اسلامي امارت ویان قاري یوسف احمدي و چې په تیرو 20 کلونو کې ډیری خلکو نه ولیدلی، خو نوم یې نږدې هره ورځ د نړیوالو رسنیو پر خوله و. احمدي د خپلو خبرو پر مهال ټولو افغانانو او ادیبانو په خاصه توګه زابلي ولسونو ته د جانان وطن د ازادۍ مبارکي ورکړه او په دې لاره کې د ولسونو د ستړو درناوی وکړ. اوس مې هم له ټولو ناطقانانو، له ټولو شاعرانو، له ټولو قلموالو، له ټولو خبریالانو او نطاقانو، له بله هغه چا څخه چې دوی دې غږ رسولی شي هیله ځینې کوو چې د اسلام او د اسلامي امارت او د مسلمانانو غږ ته ځای په کوم ډول باندې ورسوي. زابل کې د اسلامي امارت په راتګ سره دا لومړنۍ مشاعره ده چې زرګونه کسان پکې ګډون کوي او د ډیرو هغو ادبي تنده پکې خړوبه سوه چې کلونه یې شاعري کول، خو د تیر نظام پر مهال یې شعر شعار بلل کېده او داسې لویو مشاعرو کې خو ورته د ویلو چانس له امکان نه لري خبره وه.